د شربت ګلې شنې سترګې د ژوندانه د ډیرو سرګردانیو ستونزو او په دې وروستیو کې د زندان د دیوالونو له لیدو وروسته اوس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غني په لیدو د خوښۍ اوښکې تویوي. شربت ګله چې د شاوخوا 40 کلونو په تیره بیا په دې وروستیو کې د کډوالۍ سختې ستونزې لیدلي، اوس هیواد ته له راګرځېدو سره آرام او خوشحاله ښکاري. جمهور رئیس غني د دې مشهورې افغان میرمنې سره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ولیدل. هیواد ته د هغې راتګ یې ویاړ وباله او یو کور یې ورته ډالۍ کړ. میرمن شربت ګلې په دې اړه جوړو شوو مراسمو کې څه خبرې ونه کړې، خو مشهورو سترګو یې د څه ویلو لپاره ډیر څه لرل. افغان دې میرمنې شاوخوا 3 لسیزې وړاندې هغه وخت چې لا ماشومه وه په نیشنل جیوګرافیک مجله کې د خپل عکس له چاپېدو سره نړیوال شهرت پیدا کړ. شربت ګله 13 میلادي میاشت په خیبر پښتونخوا کې د جعلي اسنادو په تور تر زندانه ورسېده، خو د افغان حکومت په تیره بیا په پاکستان کې د افغان سفارت د استازو په هڅو له بنده خلاص او د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغله.